د تیر پشان بیا د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې نه یعنی په هنګو دوړی کې د ریاست لخوا چې کومې ماټورګولۍ راغورځي په هغې کې دا نوم د جنګ خو د طالب او د فوجي په نوم روان دی، خو په دې کې ملکیان په نښه کېږي. د پېټرول پمپ سره په دوړی کې نږدې 4 وژلی کېږي، د ماټورګولۍ ښکار شوی خلک او 12 پکې زخمیان. د بلې خوا په وزیرستان کې کم عمرې ماشومان او ماشومې د 10 او 12 کالو چې په هغې کې 4 وژلی کېږي او 3 زخمیان. دا چې بار بار چغې موږ وهو چې دا خبره ستا د وسایلو ده، دا جنګ ډالري دی، دا ستا د معدنیاتو دی. دلته هېڅ کومه ترهګري نشته، او که ترهګري شته او دا زه هم وایم چې شته، هغه څرنګه ده، هغه ترهګري تا ته جوړه ده. دا نن چې پکې څرنګه ملکیان وژلی کېږي، نو د دې ډبل فایدې دا چې یو خو د ولس د غربت د ضلالت ښکار شي چې دا د خپل وسایلو د هغه معدنیاتو پوښتنه ونه کړي په کومه باندې چې د چین او د امریکا جنګ روان دی او د هغوی هغه پروژې اخیستې دي. یو خو دغه ګټه، دویمه ګټه یې دا ده چې قام ته ذلیل وساتي، تپوس یې ونه کړي او بیا درنه معدنیات هم ویسي. دغه 2 ظاهرې ګټې چې په د دې ډالري جنګ په تا کېږي. بیا که یو سړی وایي چې نه ترهګري او دهشتګردي شته، نو بل طرف ته زه دا سوال لرم چې شیخ ادریس صاحب ترهګر و چې پرون په شهادت ورسولی شو. د خاریې د سیمې خلکو تاسو که نن دا غږ نه پورته کوئ، خپل وخت ته انتظار وکئ، ستاسو هم وار راتلونکی دی. که څه هم ستاسو په سیمه کې اوس د معدنیاتو په وجه تاسو ته څه نه ویلی کېږي او هغلته نه وي، لکه دا میداني علاقې چې سده مردان په دغه سیمو کې به دومره څه نه وي لکه څومره چې هغلته ده. نو تاسو هم وخت ته انتظار وکئ، وخت راتلونکی دی. دا پردی جنګ په دې خاوره مسلط دی، دا ډالري دی. دلته هغه په تا کې فرق نه کوي چې ته څه وکړي، هغه خپل ډالر ګټي او بیا درنه وځي او تاسو ته واضحه هم ده. مسله اوس په کوم ځای کې ده؟ په قام کې مسله دا ده چې قام دې خپل مشر نه پوښتنه نه کوي، سوال دې نه کوي، په پټو سترګو پسې روان دی. دومره خو دې مشر ته ووایه چې مشر که عملي کردار نشي کولی، بیانیه خو د کار راوړه. دا ورکړی هم په دې خبره پوهه دی چې دا مسله د چا ده، چا روانه کړې ده او څرنګه ده. دې مشر ته ووایه زه چې تا مشر ټاکمه، دا دې په دې بنیاد ټاکمه چې ته ماله څه وکړي. نو که کردار نشي کولی، بیانیه خو پاکه راوړه، راته ووایه چې دا څوک دی څرنګه یې کوي. د قام مسله دې دا ده او د لیډرشپ یا د مشرانو دا چې څومره تقسیم دی، د دوی د اتفاق دپاره د 11 اکتوبر ډېره لویه جرګه را جوړه کړې شوه او په هغې کې ښه د دم دړکې سره هر سړي خپل تقریر وکړو. خو صرف او صرف په دې بنیاد باندې د هغې ملاتړ نه کېږي. زما شخصي نظر چې دلته د هر مشر مشري ورکېدله، دلته کریډټ په یو چا پسې تلو. د سره د قام غم نه و، د سره د خپلې کرسۍ غم و، د سره د کریډټ غم و، د سره دا غم و چې که اتحاد او اتفاق وشي بیا مشر یو ټاکلی کېږي، بیا د دوی هغه کرسۍ او هغه مفاد د دوی له منځه ځي کوم چې مخکې و. نو صرف د خپل او مفاد صرف دا نه چې یو څوک پیسې اخلي د دې قام په سر، دغه مفاد نه، دا د کرسۍ لالچ هم مفاد دي. یو سړی د خپلې کرسۍ په لالچ کې و چې دا اوس ماته څومره ښکته بره کېږي او ماته صدر صاحب وایي او ماته مشر صاحب وایي، نو دغه مشري زما د لاسه ځي. دویمه خبره دا وه چې قرباني یې غوښتله. نو ستا مشر یا قرباني نه ورکوله یا د مفادو په خاطر باندې دومره لویه جرګه او هغې ته یې شا کړه، د هغې سره ونه درېدل. نن د قام دا حال دی چې روزمره بېشماره په لسګونه انسانان ستا د قام وژلی کېږي. که دغه چند مشرانو، لږو مشرانو خپل ځانونه قربانۍ ته نیولی وی، دا ټول قام ورپسې ولاړ و. نو اختلاف وکئ، د دلیل او منطق د لارې وکئ. د یو چا خبرې ته بد ووایئ، په دلیل او منطق یې ورته ووایئ او د دې پښتون وطن د دې مسلې نه ځان خبر کړئ، په دې ځان پوهه کړئ. ګنې سبا په تا راتلونکي د تیار اوسه.